د ملي شرکت رئیس صاحبان، معین صاحبانو او د شفاخانې او وزارت ټول رئیس صاحبان ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله ثم الحمدلله. ډېر د خوښۍ او د ویاړ ځای ده چې نن امارت اسلامي د خپلو ولسونو په چوپړ کې یا په خدمت کې د یو داسې نوي قدم په لوري باندې ګامزن ده چې د هغې سره به ولسونو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې دوی د ژوند په اسانتیاو کې به یو نوی برنامه پیل کیږي او خلکو ته به په داخل د هیواد کې د صحت په بخش کې هغه خدمات وړاندې کیږي چې بیا به زموږ ولسونه او زموږ هغه رنځوره طبقه چې د ډېرو وخته نه مجبوره وه چې دوی د صحي خدماتو د اخیستلو دپاره د هیواد نه خارج ته سفر وکړي. نن د دې مبارکې ورځې مبارکي زه جناب امیر المؤمنین شیخ صاحب ته، رئیس الوزرا ته او د کابینې ټولو غړیو ته او ټولو هغو کسانو ته چې په دې لړۍ کې د موږ سره زیار یې ایستلی ده او واقعا د ملک او د ملت ضرورت بللی ده، د مریض په درد باندې یې ځان پوهې کړی ده او موږ ته د دې فرصت برابر کړو چې موږ د صحت په بخش یوه نوې مقدمه شروع کړو چې د هغې په ذریعه باندې به وکولی شو چې څرنګه موږ خپلو ولسونو ته خپلې مریضې طبقې ته معیاري خدمات وړاندې کړو. محترمو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې جمهوریت روغتون د ننه نه تقریبا نږدې خواوشا د 10 نه تر 15 کالو په مخکې تاسیس شوی او خپل خدمات یې ولسونو ته وړاندې کول، خو متاسفانه چې دا خدمات په هغه معیار باندې نه وو چې د موږ د ولس لپاره کفایت وکوي. که په مجموع کې موږ خبره وکړو په تیرو 20 کالو کې په ټول افغانستان کې په 14 ولایتو کې موږ د صحت په بخش کې کوم داسې شفاخانه نه درلودله چې هغه د په واقعي معنی باندې د موږ د ولسونو دپاره هغه خدمات وړاندې کړي چې هغه د دوی د تسلي او د تسکین سبب وګرځي. نن د ولسونو سره د کړي تعهد او د یغو وعدو په مقابل کې چې امارت اسلامي د راتګ نه وروسته چې موږ د ولس سره کړي وي چې انشاءالله دلته به د صحت په بخش کې نه صرف بلکې په هر خدمتي بخش کې به ولسونو ته داسې خدمات وړاندې کیږي چې هغه به د نړۍ د معیار سره برابر وي. نن الحمدلله موږ چې د کوم کار په پیلامه باندې لګیا یو، دا شفاخانه به په داسې شکل باندې تاسیس کیږي او ډیزاین کیږي، داسې ریفارم او رینوویشن او ریکنسټرکشن به کیږي چې بیا به دلته د نړۍ د ګوټ نه تکړه متخصصین، د هیواد خپله تکړه متخصصین او ډاکټر صاحبان او د موږ هغه ډاکټر صاحبان چې دوی په خارج کې په مختلفو برنامو کې خدمات وړاندې کوي، هلته دوی پروفیسران دي، دوی تکړه جراحان دي او هلته دوی د یغو ولسونو خدمت کوي. دې ته به آماده و تیاري چې داخل د هیواد راشي او د دې شفاخانې د لارې نه دي خدمات خپل ولسونو ته وړاندې کړي. محترمو، لکه ستاسو ته بهتره معلومه ده چې د امارت اسلامي د شفقت او د ترحم د مخې نه د دې شفاخانې یا د دې ریفارم دپاره نږدې
4 میلیارده یا څه باندې 4 میلیارده پیسې مختص شوي دي چې په دې کې به تقریبا 318 میلیونه موږ د دې شفاخانې په تعمیراتي کارو باندې مصرف کوو او تقریبا 2 میلیارده 600 میلیونه به موږ د دې لپاره طبي تجهیزات اخلو همدارنګه به 921 میلیونه د دې په معاشاتو باندې مصرف کیږي 10 میلیونه به تقریبا د اتاق عجل لپاره ادویات اخیستل کیږي عملیاتي مصارف تقریبا 140 میلیونه سنجول شوي دي او مواد مصرفي طبي د دې لپاره به 18 میلیونه مصرف کیږي او دا رقم ته غیر طبي تجهیزاتو لپاره 10 میلیونه افغانۍ په نظر کې نیول شوي دي دا د افغانستان په تاریخ کې اول وار ده چې د یوې شفاخانې د ریفارم لپاره دومره درنه بودیجه په نظر کې نیول شوې ده موږ پخوا په جمهوریت شفاخانه کې فقط او فقط 6 یا 8 تخصصي ادارې درلودلې د دې نه وروسته به په دې شفاخانه کې به 28 مختلف تخصصونه او سپیشلایز برنامې مخې ته وړل کېږي پخوا باندې په دې کې نهایي گنجایش نږدې د 300 بسترو چې دا به ان شاء الله اوس 400 بسترو ته لوړیږي همدا رقم ته د پرسونلو په حصہ کې تقریبا 2291 پرسونل به دلته خدمات وړاندې کوي د جراحي او مربوطه شعبه کې به 115 پرسونل په داخله او مربوطه شعبه کې به 200 پرسونل او په امرجنسي کې به تقریبا 300 بستر بخښنه غواړم دا بستر دي چې 115 بستر موږ د جراحي لپاره 200 بستر موږ د داخلي لپاره او د عاجل لپاره 15 بستر موږ په نظر کې نیولې دي چې دا مجموعي 400 بستر کېږي او مجموعي دلته پرسونل چې خدمات په وړاندې کوي هغه به 2201 نفر وي موږ په دې شفاخانه کې پلان لرو چې نه صرف دا چې چیرته دلته د موږ د خپل ولسونو یا د وګړیو لپاره معیاري خدمات وړاندې کوو بلکې دغه د موږ د تخصص لپاره د ټیچینګ یو بهترین هاسپټل یا دلته موږ پر روان وخت کې د ریسرچ سنټر په توګه باندې هم کار ځینې واخلو تر دې دمه پورې موږ په افغانستان کې هیڅ داسې یو شفاخانه موږ نه لرو چې دغه نه موږ د ریسرچ یا د پرمختللي تعلیمي برنامو کار موږ ځینې واخلو خو الحمدلله موږ د جمهوریت د شفاخانې چې کوم د ریفارم شکل په نظر کې نیولی ده نو په هغه کې به د ډاکټر صاحبانو بهترینه تربیه د نړۍ په سطح باندې چې په دې کې به د موږ د افغانستان خپله تخصصي برنامه همدارنګه د ام ډي او د ام اس برنامه همدارنګه د اف سی پی اس او د ام سی پی اس برنامې به دلته تطبیق کیږي او مخې ته به وړل کیږي محترمو باید دا یو خبره یاد کو چې موږ په کال کې نږدې 1500 میلیونه ډالر په میډیکل ویزیټ باندې یعنی په دې معنا باندې چې د موږ مریضان خارج ته ځي او دا 1500 میلیونه پیسې د افغانستان نه ایستل کیږي دا د دوی په دا سفریه هلته د دوی په هوټل هلته د ډاکټر په خرچه او مصارف او هلته د دوی په ادویجاتو په دغه ټولو شیانو باندې مصرف کیږي موږ د دې برنامې د مخې نه کوشش کوو چې موږ هغه پیسې چې د مریض د علاج معالجې لپاره د افغانستان نه ایستل کیږي هغه هم د ملک و ملت ته را بچت کو او دلته یې د صحت په بخش کې په نورو امورو باندې د ولسونو لپاره مصرف کو موږ دا شفاخانه د یو پایلټ ماډل
د یو تجربوي شفاخانې په شکل باندې افتتاح کوو. ان شاء الله ډیر زر به د افغانستان په ټولو زونونو کې دې ته ورته شفاخانې ان شاء الله افتتاح کیږي. به په لوی لوی ښارونو کې به دې ته ورته شفاخانې افتتاح کیږي چې هغه بیا د هیواد په ګوټ ګوټ کې او په هر زون و ولایت کې به ولسونو ته معیاري خدمات وړاندې کوي. هدف مو د دې ده دلته چونکې د صحت په بخش کې که موږ لیک د ښاریاتو نه بیرون ته اوزو یا پیریفري یا اطرافي ساحو ته ولاړ شو نو یقینا په افغانستان کې ډېره غټه خالیګاه موجوده ده. که داسې په لنډ حساب باندې یا په لنډه فیصدي زه وړاندې کمه نو دا یقیني خبره ده چې افغانستان نږدې د 50 نه 80% په سپینه ساحه باندې مشهور یا د حساب د مخې نه د موږ افغانستان د 50 نه تر 80% پورې صحي خدمات نه دي ورته وړاندې شوي. په تیر شلو کالونو کې دلته د افغانستان 50-60% ولسونه د صحي خدماتو نه محروم پاتې دي. خو بیا الحمدلله د امارت اسلامي د راتګ نه وروسته موږ وکولی شوی چې موږ په خپل پرایمري او سیکنډري په ابتدایي او ثانوي خدماتو کې د ولسونو ته د ښه خدمت په خاطر باندې په تیرو 2 کالو کې نږدې 300 د مختلفو سویو شفاخانې نوي تاسیس کړي دي، نوي مو جوړې کړي دي، نوي ایجادات موږ لرو چې دا مو په خپل ذات کې بیا ټول خدماتو ته وړاندې کړي دي. د امارت اسلامي د راتګ نه وروسته موږ د هیواد په ګوټ ګوټ کې اوس پرمختللې ټکنالوژي لرو. پخوا په ټول افغانستان کې موږ یو سټي سکین نه درلوده، پخوا په ټول افغانستان کې موږ MRI نه درلودله. بیا چې کوم سټي سکین موجود وو هغه به یا خراب وو یا به کار نه کاوه. نن الحمدلله د موږ په هر زون کې چیرته چې سټي سکین ده هلته MRI هم موږ لرو او دلته په داخل د کابل کې هم موږ مختلفې نوې نوې ټکنالوژۍ او همدارکه په لیبارټرۍ کې ډېر پرمختللي طبي تجهیزات راوړي دي او د ملک او د ملت هغه ضرورت مو پې باندې پوره کړی ده چې د هغه دپاره به پخوا باندې د مونږ مریضان خارج ته بتلل او دا ټیسټونه او دا رادیولوژي یا اکسري یا سټي سکین به دوی په خارج کې کولو. نن د افتخار ځای ده چې الحمدلله نه صرف دا چې په کابل کې بلکې موږ په مزار کې، په قندوز کې، په هرات کې، په کندهار کې، په خوست او پکتیا کې، په ننګرهار کې، همدې ته ورته په نورو زونونو کې، حتی تر دې پورې چې د بدخشان په ډېره لرې پرته ولسوالي کې هم الحمدلله معیاري خدمات لرو. کوشش دې کوو چې څرنګه ولس د دې احتیاج نه خلاص کو چې دوی د یا ډېرې لرې سفرې په داخل د هیواد کې وکوي یا ولس دې ته مجبوري چې د صحي خدماتو د اخیستلو دپاره دوی خارج ته سفر وکوي. انشاءالله د دې ریفارم او دې ته ورته د نورو معیاري شفاخانو او د خدماتو په ذریعه باندې به دې ولس ته هغه خدمات وړاندې کیږي چې انشاءالله ولس په نور د احتیاج نه خلاصیږي. موږ په دې لړ کې کوشش کوو چې صحت څرنګه د خود کفایي طرف ته رهنمایي کو. محترمو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د موږ صحي سیستم او صحي خدمات په خوا باندې یو په انحصاري شکل باندې مخې ته وړل کېدل، خو د دې نه وروسته د موږ انشاءالله پلان دا ده موږ د وزارت مالیې سره همدارکه د اداري مرستیال او د نورو مشرتابه د مقام سره دا موضوع موږ شریکه کړې ده چې صحت باید موږ څنګه خود کفا کو. هغه بودیجه چې موږ د صحت لپاره ضرورت لرو انشاءالله کوشش به موږ کوو چې موږ د خپلې داخلي بودیجې نه هغه بودیجه ورته پوره کړو او کوشش به د دې کوو چې د صحت نه
چې کومه بودیجه موږ ته لاسته راځي هغه بیرته دوباره په صحت باندې د ولسونو د خدمت لپاره مصرف کو. یعنې نه په دې معنا باندې موږ همیشه دا خبره کړې چې د صحت نه که لیږ یا ډېر عواید موږ ته لاسته راځي یا د موږ چې کومه ملي بودیجه ده د هغې نه باید زیاتره برخه موږ د ولسونو د خدمت لپاره وړاندې کړو. موږ کوشش د دې کوو چې میډیکل یا طبي تعلیمات د موږ سره کنته معیاري واوسي. د دې لپاره هم موږ د عالي تحصیلاتو سره په مختلفو برنامو باندې مخته روان یو چې د دې په ذریعه باندې به وکولی شو چې د موږ خپل ابتدایي صحي تعلیمات هغه سره کنته د نړۍ د معیار سره برابر کړو. شاید په تیرو 20 کالو کې هغه د تعلیم سویه یا د تعلیم معیار نه ده برابر شوی کوم چې موږ اوس ورته ضرورت لرو. دا یقیني خبره ده چې طبي علوم ورځ تر بلې مخ د ترقي د پرمختګ او د نوي لاسته راوړنو په لور باندې روان دي. د طب علم یو داسې علم نه ده بلکې دغه د تجربو په نتایجو کې منځته راځي. هر ورځ نوې نوې تجربې کیږي او د هغې په نتیجه کې بیا نوې نوې اختراوې کیږي او د مرضونو د کنټرول لپاره نوې دواګانې نوې ترتیبونه نوې ټکنالوژي منځته راځي. موږ ضرورت لرو د موږ د صحت یا د طب علم که بنیادي دي او که پرمختللي علوم دي دا باید موږ ډیر په عصري دور سره یا د ماډرن ایج په مطابق باندې دلته په افغانستان کې خپل ولسونو ته وړاندې کړو. زه د راغلي میلمنو او دلته د میډیا د ټولو ملګرو نه منندوی یم چې نن دوی د موږ سره په دې برنامه کې برخه واخیستله او انشاءالله دا د موږ د دې ولس سره عهد وعده ده چې موږ به همیشه دې ته ورته نوې نوې برنامې او نوې نوې پرمختګونه د ولسونو سره به شریک کوو او الله تعالی دې د ټولو په عمرونو کې خیر او برکت واچوي. ولا آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.